یو ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې د پښتونخوا په سوات کې د رحیم آباد تاڼي په حدودو کې یو پلار خپل لور په بېدردۍ سره وژلې ده او دغه وژنې ته بیا د غیرت نوم ورکړی دی. د جینۍ ګناه سوه او ولې ورسره پلار داسې کار وکړو. د مکمل تفصیل نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسي. درنو دوستانو، په سوات کې دا دردونکې واقعه شوې ده چې یو پلار خپل لور وژلې ده او ویل کېږي چې دغه جینۍ نوم ایمن و چې عمر یې 20 کاله او په ماشوموالي کې د خپل ماما زوی سره کویدن شوې وه او یا یې د هغه په نوم باندې کړې وه چې اوس یې ورته د واده پروګرام را جوړولو چې جینۍ د دغه واده نه انکار وکړو چې پلار یې په غوسه کې راغلی دی او خپله لور یې وژلې ده او دلیل یې دا ورکړی دی چې دا هلک یې ولې نه و خوښ. فکر یې کولو چې کیدای شي بل څوک یې خوښ وي، نو ځکه د واده نه انکار کوي او د غیرت په نوم باندې خپله 20 کلنه لور ایمن وژلې ده. د رحیم آباد تاڼي ایسیچو پښتون کې د دغه پلار خلاف مقدمه او رپورټ درج شوی دی او هغه سره د وسلې نیول شوی دی. دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده او د شرم خبره ده چې پښتانه په ماشوموالي کې رشتې کوي، خپلې لورګانې ورته ګډې چیلۍ او ځناور او یا څاروي ښکاري، د لور خور نه په رشته کولو کې تپوس نه کوي او نه د هغوی رضا کوي، بیا یې په ماشوموالي کې یو بل ته په نوم هم کړي، نو چې غټ شي معلومه نه وي چې هلک نه بیا چرسي جوړ شي او یا نور څه داسې عملونه کوي چې هغه د ټول کور د سردردۍ سبب وي. نو په دې وجه باندې ښځه هم زړه نه ښه کوي چې بیا ورسره واده وکړي، خو بیا د جینۍ کورنۍ هم د خپلې وعدې نه مجبوره وي. نو که جینۍ انکار وکړي نو بیا داسې ظالمان پلاران راپاسي او وایي چې یو ډز یې دارو دی او داسې په بېدردۍ باندې خپل اولادونه وژني. ټولو پښتنو ته پکار دی چې د خپلو لوریانو رشتې په ماشوموالي کې مه کوئ. دا ظلم هیڅکله هم د خپلو لورګانو سره مه کوئ. د خپلو بچو ازار مه اخلئ چې تر مرګه به بیا تاسو ته خیرې کوي. دا و د نن ورځې یو افسوسناک او تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسي. تر بیا د لوی الله په امان.